السلام علیکم، زه یم سالار خان. تاسو اورئ انسان او علم. سکندر اعظم یعنی الکسندر. د الکسندر مسلکی ژبه لرغونې یوناني وه. د پلار نوم یې فلیپ دویم مقدوني و او مور یې اولمپیاس نومېده. اولاد یې اسکندر څلورم مقدوني و. کورنۍ یې د ارګیات شاهي کورنۍ وه. استاد یعنی ښوونکی ارسطو و. الکسندر سیاستوال، پوځي مشر او امپراتوري واکمن و. الکسندر د مقدونیا واکمن و. هغه د ارسطو په شان د ښوونکي ملګرتیا وموندله. په ځواني کې الکسندر د یونان ښاري ایالتونو سره د مصر ونیسئ بیا تر فارس پورې فتح کړل، چې له دې وروسته یې واکمني له یونان نه ونیسئ بیا تر هندوستان تر پولو پورې وغځېده. په 22 کلنۍ کې هغه د نړۍ د فتح کولو لپاره ووت. د نړۍ فتح کول د الکسندر د پلار ارمان و او هغه د دې لپاره پوره چمتووالی نیولی و، خو د هغه دښمنانو هغه ووژو. اوس د نړۍ فتح کول د الکسندر پورې اړه درلوده چې په یو ډول د خپل پلار ماموریت پوره کړي. الکسندر یعنی سکندر اعظم د خپل پلار د مړینې پر مهال 20 کلن و، خو هغه په دې اړه بختور و چې پرته له کومې ستونزې د مقدونیا واکمنۍ ترلاسه شوه. کنې د هغه وخت دا دستور و چې د باچا له مړینې سره به سم د تخت لپاره جګړې پیل کېدې او په دې جګړې کې به هر هغه سړي برخه اخیسته چې تخت ته د رسېدلو لپاره به یې لیک چانس هم درلودو. الکسندر د خپل پلار یوازینی زوی پاتې و. دوی په هغه وخت کې د مقدونیا په واکمنۍ کې داسې خاص ادعا کوونکی نه و، خو د احتیاط په توګه الکسندر داسې ټول کسان ووژل چې په څه ناسه توګه یې ته زیان ورسوی سو. حتی چې د خپل مور په هڅونه باندې خپله شیدې چښونکې ناسکه خور هم ووژله چې د ارسطو په څېر ښوونکی درلودو چې په خپل وخت کې تر ټولو پوه او هوښیار سړی ګڼل کېدو. د دې نه پرته د هغه پلار فلیپس هم د خپل زوی فزیکي روزونې ته ځانګړې پاملرنه وکړه او د دې لپاره دی د شاهي ماڼۍ نه لري یو جلا ځای ته ولېږو چې د عیش او عشرت له ژوند نه سست نشي. هلته الکسندر فزیکي تمرینونه زده کړل او د آس سواري، نیزه وهل او د توري وهلو مهارتونه یې ترلاسه کړل او ورسره ارسطو د ذهني روزونه هم کوله. د الکسندر د واکمنۍ په لومړیو ورځو کې هغه د ایتنز یعنی د یونان پلازمینې سره د نور ګاونډي هیوادونو د خپل ځان سره د یوځای کولو هڅه وکړه. د دې دلیل دا و چې په خپل مهم باندې د وتلو له مخکې هغه نه یوازې دا غوښتل چې خپل پوځ پیاوړی کړي، بلکې هغه په دې اندېښنه کې هم و چې د ده په نه شتون کې څوک په مقدونیا باندې حمله ونه کړي. 2 کاله په دې کار کې تیر شول. په دې موده کې هغه ځینې سیمې د توري په زور فتح کړې او ځینې پرته له جګړې د ده سره یو ځای شول. د شمال او لویدیځ له خواونه د یو څه مطمئن کېدلو وروسته الکسندر د ختیځ لور ته وکتل. نو د ایران پراخه امپراتوري یې ولیده چې د بحر روم نه ونیسئ بیا تر هندوستانه پورې غځېدلی سلطنت یعنی امپراتوري فلکه او میله وه. په دې سلطنت کې سیندونه، غرونه، دښتې او بندونه وو. دلته هر هغه څه وو چې د هرې سیمې د خوشحالۍ او سوکالۍ لپاره اړین وو. له همدې امله که ایراني امپراتوري پوره نړۍ نه نو د نیمې نړۍ په څېر حتمن وه. دلته تقریبا د هر رنګ او هر نسل خلک اوسېدل. د الکسندر د ایران په امپراتوري باندې د حملې یعنی برید کولو یو لوی دلیل دا و چې د ایران شهنشاه یعنی امپراتور د عرب په پټه د الکسندر د مخالفینو ملاتړ پیل کړی و. په اصل کې د ایران په پوځ کې یو لوی برخه د داسې یونانیانو وه چې له پیل رئیس د خپل ګاونډي هیواد مقدونیا په ضد و. د دوی په هڅونه باندې دا ګام پورته کړی و. په 314 قبل مسیح کې الکسندر د 15,000 لښکر سره د مقدونیا نه ووتو. په دې لښکر کې 10,000 سپاره او 15,000 پیاده ځواکونه وو. د ختیځ خواته په تلو سره الکسندر د ګریانیکوس سیند په غاړه د ایراني او لښکر سره مخامخ شو چې په دې ایراني لښکر کې سپاره او پیاده ځواکونه دواړه ول. په پیاده ځواکونو کې ډېره برخه د یوناني نسل نه وه. د دې لښکر مشري د دارا د نږدې کسانو په لاس کې وه. په دې لښکر کې د دار زوم سیپراوتیس هم و. د الکسندر د پوځ نه په خبرېدو سره ایرانیانو د ټولو مخکې دا کار کوو چې د سیند د هلوان غاړه ونیسي او د هغه ځای نه د دښمن د پرمختګ مخنیوی وکړي. الکسندر د دې خبرې په اورېدو سره هیڅ اندېښمن نه شو. الکسندر پوهېدو چې زما د پوځ یو سرتېری زما سره د سر او ځان نه راسره دی. د خپل لښکر ته امر ورکړ چې د دښمن له پروا پرته له سیند نه تېر شي. یو ارتاش د سیند دویم خوا ته ورسېږي. بیا د دښمن ماتول څه ستونزمن نه دي. الکسندر ښه پوهېدو چې د اسیا خلک کسان په آس سورلي کې مهارت لري، خو په ځانګړي ډول د پښو په جګړې کې کمزوري دي. مقدونوي سرتیرو د ایرانیانو پرتله ښه وسلې درلودلې او د سر نه در پښو پورې پټ ول. نیزې سپکې او اوږدې وې. الکسندر په پیل کې ورو پرمختګ وکړ، خو کله چې سیند ته ورنږدې شو نو خپل رفتار یې تیز کړ. په لنډ وخت کې د هغه پوځ د سیند بلې خوا ته واوښتل او د دښمن په مقابل کې ودرېدل. د دواړو په منځ کې یو بدحاله جګړه پیل شوه
د لوړوالي له امله په پیل کې ایرانیان زور ول. کله چې مقدوني پوځ ولیده چې د دوی قومندان الکسندر د دښمن په لښکر ورننوت نو د دوی زړونه غټ شول او په ایرانیانو باندې بد حال جوړ کړ. الکسندر ځلېدونکي زغر اغوستی او مقدوني خولۍ په سر په شان او شوکت سره مخ په وړاندې لاړو او هغه ځای ته یې ځان ورسو چېرته چې ایراني جنرالان راټول شوي وو. الکسندر په دومره زړورتیا سره وجنګېدو چې مخته یې د ایراني جنرالانو جسدونه یو په بل پسې ولوېدل. د الکسندر د موټو زور اندازه د دې خبرې نه اخیستل کېدی شي چې د جګړې پر مهال یې نیزه څو ټوټې شوه. هغه د خپل سایس آس د پاملرنې لپاره د ساتلې مزدور نه نیزه واخیسته او د جګړې په جریان کې هغه هم ماته کړه. بیا د هغه یو جنرال دیماراتوس خپله نیزه ورکړه او د هغې نیزې په یو ګزار سره د دارزوم سپتراوتیس له منځه یووړ. جګړه چې څنګه ناڅاپه پیل شوې وه هغسې په ناڅاپه توګه پای ته ورسېده. ډېر ایراني جنرالانو میدان پرېښود او وتښتېدل. ایراني جنرالان دونه بدحاله شوي وو چې په بشپړه توګه د هغه زرګونو پیاده سرتیرو کارول هېر کړي ول چې د یوناني نسل نه ول او د ایران په اردو کې د ماش په توګه ګمارل شوي وو. دوی د جګړې په اوږدو کې په یو اړخ کې چوپ ولاړ وو او په آخر کې مقدونیانو په دې کې 2000 کسان ونیول او پاتې نور یې ووژل. په دې جګړه کې مقدونیانو ته ډېر کم تلفات واوښت او په دوی کې چې کم کسان مړه شوي وو په هغې کې ځینې د الکسندر ځانګړي کسان بلل کېدی شي. د ګریانیکوس له بریا وروسته بیا الکسندر د شام په یو ښار اسوس کې د ایراني او لوی لښکر سره مخامخ شو. د دې لښکر مشري په خپله دارا کوله او شاوخوا 100,000 سرتیري پکې وو. الکسندر دلته هم همت د لاس ورکولو په ځای غوره جنگي تکنیکونه خپل کړل او یو ځل بیا دښمن ته په چټکۍ سره ماته ورکړه او بیا ډېر ایراني جنرالان له میدانه وتښتېدل. دارا خو په تېښته کې دا پروا هم ونه کړه چې په خیمه کې مور میرمنه او اولادونه پاتې ول. په دې جګړه کې ایرانیانو ته درانه زیانونه واوښتل. الکسندر د دښمن یو لوی شمېر سرتیري بندیان کړل او د دارا له مور میرمنې او ماشومانو سره یې ډېر ښه چلند وکړو. دا رقم الکسندر په هندوستان باندې حمله وکړه چې په هغه وخت کې د هندوستان باچا راجا پورس وو. د یو سخت جګړې وروسته هغه ته هم ماته ورکړه. الکسندر تقریبا نیمه نړۍ فتح کړې وه او کله چې په ملتان باندې حمله وکړه نو په هغه جګړه کې یو غشی د الکسندر په ملا کې ولګېدو چې له امله یې ټپي شو. د الکسندر پوځ د پرمختګ نه انکار. د ملتان له فتحې وروسته د الکسندر پوځ په بشپړه توګه له پرمختګ نه انکار وکړ او د الکسندر ویناوې بې اغېزې شوې او پوځ یې بېرته د ستنېدو چغې پورته کړې. تاریخ پوهان د دې 2 دلیلونه وایي. اول دلیل یې دا و چې هر عسکر د دولت یعنې شتمنۍ نه ډک اوښان درلودل او هغوی غوښتل چې په دې شتمنۍ سره د عیش او عشرت ژوند تیر کړي او د جګړې د ډګر له سختیو او وژنو نه ځان خلاص کړي. دویم لوی دلیل دا و چې د الکسندر جاسوسانو دا راپور ورکړی وو چې د بیا سند په غاړه میشتو قبایلو ځواکمنو او جنګیالیو سرتیرو په وسلو سنبال او د جګړې لپاره چمتو ناست دي. د دې خبرې په اورېدو سره د الکسندر پوځ بزړه شو او دوی د پورس او ملتان د جنګ سالارانو لخوا یرول شوي ول. نو دوی د دې لپاره بیرته کور ته د ستنېدو په اړه فکر پیل کړ. الکسندر ډېر هوښیاري ښکاره کړه او هغه څه یې وکړل چې د سرتیرو غوښتل او د خپل پوځ خبره یې ومنله او له همدې ځایه بیرته د ستنېدو پرېکړه وکړه. خو د دې خاص جنرال الکسندر په برخه کې څه بل څه لیکل شوي وو. هغه دا غوښتل چې خپل پلرنی ښار مقدونیا ته د نیمې نړۍ د بریا تاج په سر سره ننوځي. خو کله چې هغه لا په بابل کې وو نو دومره ناروغه شو چې بیرته روغ نه شو او هماغلته مړ شو. الکسندر تر 23 کلونو پورې ژوند وکړ. ویل کېږي چې هغه په 355 کال کې زیږېدلی ده، یعنی د عیسی علیه السلام له زیږېدنې نه 355 کاله مخکې. د هغه د مرګ څو دلیلونه ویل شوي دي. اول دلیل یې دا دی چې هغه ته زار ورکړل شوي وو. دا زار دته ایراني شهزادګۍ رخسانه ورکړي وو. د روایت له مخې د ایران له فتحې وروسته الکسندر د دار له کورنۍ له یو شهزادګۍ سره واده کړی وو او په هغې باندې ډېر احسانات کړي وو. خو شهزادګۍ د خپلې کورنۍ ویجاړتیا او وژنه هېره کړې نه وه او فرصت د لاس کولو سره یې الکسندر ته زار ورکړل چې د هغه د مرګ لامل شو. د دویم روایت له مخې الکسندر د بابل ښار ته له رسېدو وروسته خپله بریا ولمانځله او ټوله شپه یې د شرابو د څښلو لړۍ روانه وه چې ډېره سړه شپه وه. د ساړه له امله د الکسندر تبه شوه چې وروسته په نمونیا یعنې سینه بغل کې بدله شوه چې د الکسندر د مړینې لامل شو. دریم روایت دا ده چې کله د ټولې نړۍ د فتح کولو ارمان نشو پوره نو الکسندر ډېر شراب څښل پیل کړل چې د هغه روغتیا یې خرابه کړه او په وروستیو ورځو کې د هغه ذهني توازن هم خراب شو او د شرابو زیات څښل یې ژوند واخیست. هغه په کم عمري کې تقریبا نیمه نړۍ فتح کړې وه. ویل کېږي که هغه لږ نور هم ژوندی وای نو هېڅ دلیل نه و چې هغه ټول نړۍ فتح کړې نه وه.
الکسندر د ګریټ یو کافر وو، هغه مسلمان نه وو او هغه په دې دنیا کې 3 کلونه تیر کړل او نیمه نړۍ یې فتح کړل.